دلوی او پاک تکتن طلا په نامه به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلامونه ګرانو لیدونکو، سلام به بیننده های عزیز. هیله لرم چې روغ اوسئ. امیدوار هستم که صحت و سالم باشین. نن راځو امروز میایم د پښتو په چینل کې د اووم ټولګي لومړنی ویډیو تاسو سره نشروم یا شریکوم. اولین ویدیوی صنف هفتم را با شما شریک می سازم چې په دې برخه کې در این بخش لومړی کتاب پیژندګلوي وایو. دا چې کتاب څه ډول دی، له کومو موضوعاتو څخه جوړ شوی دی، از کدام موضوعات ترتیب و تنظیم شده. بیا راځو په لومړي لوست باندې خبرې کوو. درس اول خود را کار میکنیم. دای پوخ دی، شما میبینین چې دای اووم ټولګي کتاب پوخ دی. وروسته له هغه نه ملي سرود راغلی. دلته پښتو اووم ټولګی، اووم هفتم ټولګی صنف هفتم، پښتوی صنف هفتم، د دریجو په لپاره برای دری زبان ها. وروسته په به پاڼه کې د کتاب ځانګړتیاوی یعنی خصوصیات کتاب آمده. د پوهنی د وزیر پیام وزیر معرف آمده. په همدې ترتیب سره فهرست یا لړلیک چې دلته شماره سرلیکونه، عناوین، مخ، پاڼې. ما 28 درس داریم، 28 درسونه لرو او 132 پاڼې، 123 صفحه، 23 پاڼې لرو. لومړنی لوست درس اول ما، لومړی اول لوست درس اول د خداوند ستاینه، ستایش خداوند یا همون حمد که ما میخوانیم. څه شی زده کوو، چی چیز را یاد میگیریم؟ د پښتو ژبې زده کړه، یادگیری زبان پښتو، د پښتو ژبې لیکل او لوستل، ژباړل، خواندن، نوشتن و ترجمه کردن درس پښتو، نوی کلمې زده کول، کلمات جدید را یاد میگیریم او د الله تعالی ستاینه زده کول، ستایش خداوند را یاد میگیریم چې څه ډول موږ د الله ستاینه وکړو. نو په غور سره وګورئ، بعد دقت ببینین و بشنوین. هر نیک کار د خداوند با پاک نام پیلیگی آغاز می شود. هر کار نیک به نام خداوند آغاز می شود. هر کار چی که د خدای با نام پیلشی آغاز شود. هر کاری که به نام خداوند آغاز شود پایانش نیکمرغ خوشبخت می باشد. پایانش خوشبخت می باشد. با خداوند سر با مینی محبت پیدا شدن، مسلمان پزره در قلبش توحید، یگانگی، روحیه رامنځته به وجود او پیاوړی قوی کیږي می شود. با وجود آمدن محبت خداوند در قلب مسلمان، روحیه توحید و یگانگی قوی می شود. ما خداوند بندگان هستیم. ما بندگان خداوند هستیم. در هر کار از خدا څخه از مرسته کمک غواړو میخواهیم. در هر کار از خدا کمک میخواهیم. دوستای عزیز، در اینجا و که را که میبینین هر دوتایشان در معنا میته. و څخه‌ای که میبینین هر دوتایشان از معنا میته. و سره را که میبینین هر دوتایشان با یا همراه معنا میته که در وسط از این دوتا باید یک کلمه را داشته باشیم. مثلا لحمت څخه از احمد، په مکتب که در مکتب، لتا سره با تو. این چیزایی هست که نکات گرامری هست که باید مراعات کنیم. دعا د عبادت مغز دی است. دعا مغز عبادت است. باید از هر عبادت وروسته، بعد از هر عبادت خدای
دعا وکړو بکنیم. باید بعد از هر عبادت به خداوند دعا کنیم او له او از هغه او خیر او برکت وغواړو بخواهیم و از او خیر و برکت بخواهیم. ما چا کی پیدا کردی یو پیدا کرده است. ما را کی پیدا کرده است. زمکه زمین، آسمان او کائنات و کائنات چا کی پیدایخت یعنی پیداوار پیدایش دی است. زمین، آسمان، کائنات پیدایش یا پیداوار کیست؟ موږ الله و جای چا الله بتین. موږ الله پیدا کړی یو آخرش نقطه. زمکه، آسمان او کائنات د الله پیدایښت دی. ما ټول همه لوی بزرگ خدای پیدا کړی یو. جواب سوال اول، ما همه را خدای بزرگ پیدا کرده است. خدای د ټولو همه مخلوقات پالونکی پرورش دهنده دی است. خداوند پرورش دهنده تمام مخلوقات است. خدای ټولو مخلوقاتو ته به روزی رسوی میرساند. خداوند به تمام مخلوقات روزی میرساند که اگر هغوی آنها در زمکی زمین وی باشد. اگر آنها در زمین باشند تر زیر زمکی زمین لاندی زیر وی باشند. زیر زمین باشند. در اینجا ببینید تر و لاندی زیر معنا میده. در وسطش کلمه زمکه آمده. در هوا وی باشند. در هوا باشند که اگر در سیندونو کیوی در دریاها باشند. سیندون دریاها او و که اگر در سمندرونو بحرها باشد. اگر در سر زمین باشه، در زیر زمین باشه، در هوا باشه، در بحر و در دریا باشه. طول مخلوقات د خدای ستایش کوي می کند. همه مخلوقات ستایش خداوند را می کنند او و پر به نعمتهایش اش شکرونه یعنی شکر باسی می کشند. ما هر کار نیک را د خدای په پاک نامه پیلو آغاز می کنیم. به نام پاک خداوند آغاز می کنیم. تر قبل خوردن د مخه قبل از خوردن بسم الله وایو میگوییم. هیچ کار د خدای له اراده پرته بدون اراده خداوند نکیږي نمی شود. د کار له پیل آغاز څخه مخکې قبل از آغاز کار انشاءالله یعنی که اگر خداوند وغواړي بخواهد ویل خدی گفتنش خوب است. یعنی قبل از اینکه ما یک کار را انجام بدیم اگر انشاءالله بگوییم که معنایش اگر خداوند بخواهد بگوییم این خوب است. خدای عبادت د انسان مکلفیت دی. مکلفیت یعنی وظیفه، مسئولیت انسان هست. په عبادت د سړي شخص روح او بدن آرام می شد. با عبادت کردن روح و بدن انسان آرام می شد. از عبادت څخه وروسته بعد از عبادت دعا می کنیم. په دعا کې در دعا خپلی خود ټولی تمام اړتیاوی ضرورت ها را له خدای از خداوند غواړو می خواهیم. در دعا همه ضرورت های خود از خداوند خود می خواهیم. د متن لنډیز یعنی خلاصه متن. زمکه زمین او آسمان د خدای خلقت دی است. زمین و آسمان خلقت خداوند است. انسانها الوتونکي پرندگان، څاروي، حیوانات او نور ټول و دیگه همه موجودات خدای پیدا کړی دی، پیدا کرده است. تمامش خداوند پیدا کرده است.
خدای ډیر بسیار رحیم ذات دی است. خداوند بسیار ذات رحیم است. خپلو خود بندگان و بنده ها گناهایشان بخی می بخشد. گناه های بنده های خود را می بخشد. خب اما شرطش داده این است چی؟ که انسان از خپل خود خدای څخه بخنه بخشش او مغفرت او مغفرت و بخشش وغواړي بخواهد. اما شرطش چیست؟ که انسان توبه کنه و از خداوند خود طلب مغفرت و معذرت کنه، که معذرت بخواه و توبه کنه، امو طلب بخشش بکنه. دا درس ای بود درس. راځو فعالیتونو ته میم در قسمت فعالیت ها. په فعالیتونو کې در فعالیت ها ببینیم چی ویلی دي. ستاسی په فکر شما د خدای ستایش خداوند ولی د کتاب په پیل کې چرا در آغاز کتاب راغلی ده آمده است. حمد څه ته وایي؟ به چی گفته میشه؟ او موږ ولی و ما چرا د خدای ستاینه کوو، ستایش خدا را میکنیم؟ د حمد په ویلو با گفتن حمد زموږ په کار کې څه آسانی راځي؟ در کار ما چی آسانی میه؟ اینجا راځي ببینیم باید یک دانه الف داشته باشه. در این قسمت حال لغت ها هست: ستاین ستایش، رب خدا، پیل آغاز، پای پایان، نیکمرغ خوشبختی، پیاوړی قوی، پالنی پرورش، توحید یگانگی، نړۍ جهان و لارښوونه رهنمایی. لاندې جمله معنا کوي، جمله ځای معنا کنین. حتما درس شنیدین. خدای ډیر رحیم ذات دی، د خپلو پښیمان بندگانو گناهونه بخي. پورته هم په لوړ آواز ولولئ. ښه، در اینجا بیاین سوالات که در بخش فعالیت پنجم شده. ته چا پیدا کړی؟ تو را کی پیدا کرده است؟ زه خدای پیدا کړی یم، مرا خدا پیدا کرده است. ته کله چی وقت شکر کوی؟ چی وقت شکر میکنی؟ د خوراک خوردن، څښاک نوشیدن، پر وقت به وقت د خدای شکر کوم، شکر خدا را میکنم. ځمکه، آسمانونه، غرونه، کوهها او سیندونه و دریاها چا پیدا کړی دي؟ کی پیدا کرده است؟ ځمکه، آسمانونه، غرونه، سیندونه خدای پیدا کړی دي، خداوند پیدا کرده است. لومړی سلام پسی کلام. اول سلام پشتش کلام، یعنی اول سلام کو بعدا کلام، یعنی بعدا سخن ته بگو. دا اوس موږ د تاسې لوستی بود درس ما و شما چې لومړنی لوست و، لومړنی لوست د وم ټولګي و چې حتما مو زده کړی دی. خپل نظرونه هغه وړاندیزونه چې لرئ له ما سره په کومنټ کې شریک کړئ. د الله په امان.